ترکیه هیواد ته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یوې پلاوي له سفر وروسته د اسلامي امارات د ویان مرستیال وایي چې دغه پلاوی به د ترکیې له یو شمېر دولتي چارواکو او هلته میش افغانان سره وګوري او د پانګونې د جلبولو په تړاو ناسته کې به هم ګډون وکړي. ټاکل شوی چې هلته به د الحاج ملا برادر اخوند د ترکي مقاماتو سره لیدنې ولري او همدارنګه به د سرمایه ګزارۍ د پانګونې د جلب لپاره په یو دایر شوي غونډه کې ګډون وکړي. بلې خوا یو شمېر اقتصاد پوهان د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دغه سفر په افغانستان کې د پانګونې جلبولو لپاره اغیزمن بولي او هیله کوي چې د دغه سفر په ترڅ کې به په ترکیه کې د افغان پانګوالو ستونزې هم هوارې شي. اگرچه مشکلاتی وجود داره، یکی از مشکلات عمده بیرون بودن افغانستان از سیستم اقتصاد مالی دنیا و محروم بودن از استفاده از سیستم سویفت بین ملی است، اما به هر صورت متشبثین خصوصی میتونن در این زمینه کارهای مفید انجام بدن. خو د ترکیې د اقتصادي مرستیال سفر او له ترکي چارواکو سره د هغه ملاقات د افغانستان د سیاست لپاره څه ګټه لري؟ روابط و سفرهای دیپلماتیک در شرایط فعلی برای امارت اسلامی کشور جهت کسب اعتماد در محیط بین المللی بسیار ارزشمند است. این سفر نه تنها در بخش‌های اقتصادی و تجارتی دستاوردهای خواهد داشت، بلکه میتواند برای تعاملات سیاسی میان امارت اسلامی افغانستان و کشورهای اسلامی و جامعه جهانی دستاوردهای مزیدی را خواهد به دست آورد. د ترکیې ته د ملا عبدالغني برادر لومړی سفر دی. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي د 1400 کال په هود کې په انطالیا کې د ډیپلوماسۍ د فورم په غونډه کې د ګډون په مخه ترکیې ته تللی و.